د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه بهر نه دی وتل پکار. اگر که سخت ضرورت ولی نوي د یوې زنانه فلار بیمار وو لیکن خاوند ورله اجازت ورنکو. هغه زنانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغله او شکایت وکړو چې زما خاوند ما نه پرېږدي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل د خپل خاوند خبره ومنه. څه وخت بعد فلار مړ شو نو بیا ورله هم خاوند اجازت ورنکړو. هغه بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې تا د خاوند تابعداري کړې وه ځکه الله تعالی ستا پلار معاف کو. نو ښځه به د خاوند په هر حال کې اتباع کوي او چې کله د کور نه بهر چیرته ځي نو د خاوند سره به ځي یا به د محرم سړي سره ځي، یعنی پلار شو، ورور شو، ماما، کاکا، زوی او راره او خورې وغیره. یوازې به چیرته هم نه ځي ځکه چې کله ښځه یوازې د کور نه وځي نو بیا بیماران او د زړه مریضان ورپسې شي. بلکې یو حدیث کې راځي چې شیطانان ورپسې شي او چې کله پلار ځي نو دا حدیث په ذهن کې کېده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زنانه د لارې په منځ کې نه ځي، د ورنګې مکمل حجاب او پردې کې د کور نه وځي او په مزل کې د سادګي اختیار کړي. داسې جامې دې واچوي په کوم باندې چې عطر او خوشبو وغیره نه وي او خبردار داسې حالت خپل نه کړي د کم مبارک چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې داسې ښځې جهنميانې دي کوم چې د کور نه وځي او داسې جامې اچولې وي چې جامو سره بربنډې وي، یعنې نرۍ نرۍ جامې اچولې وي د جسم هر اندام پکې ښکارېږي. ځکه د داسې ښځو مبارک محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې داسې ښځې به نه جنت ته داخليږي نه به د جنت خوشبو محسوسوي. نو دا د ښځو لپاره څومره غټه ناکامي شوله چې زنانه د داسې عزت نه محرومه شي. الله جل شانه دې زموږ او ستاسو په زنانو باندې د عزت او د حیا څادر راواچوي.